شاهد انور څوک دی د سواد د غزوان څنګه عربپتی شو ولې په دغه باندې زه ویډیو سازوم دا ټول هرڅه په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم زه ذاکر الله تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل یوټیوب چینل په کال 2009 کې سواد طالبانو ونیو او بیا فوزي اپریشن شروع شو د اپریشن له عمله لکونه سواتیان مردان او نور سیمو ته کډوال شول په دغه لکونو کډوالو کې شاهد انور هم یو چې مردان کې د کډوالۍ ژوند کولو شاهد انور وایي چې کله سواد ته طالبان راغلل نو حالات خراب شول یو شپه د جمعات نه بسلور بجې اعلان کیږي چې په یو کور ماټر ګولر پرې وتلې دا د بل چا کور نه بلکې د شاهد انور د تر کور وو د کوم عمل چې داغه تندیار یعنی چاچی ترولور یعنی ترلا شهیدان شوي او درې په یو خپل باندې معذور شو او د رور هم په یو لاس باندې معذور شوی دی شاهد انور وایي چې زما د خپل وطن پاکستان سره ډیره مینه ده نو کرکه مې د خلکو د بدو عادتونو نه کیږي وایي زموږ د وطن په خلکو کې دغه بد عادتونه دي چې د یو بل خپې وایي د یو بل شیطانی کوي دوکا او فراډ کوي ځکه زه د خپل وطن د خلکو نه ګیلمن یم وایي دغه بد عادتونه د پښتنو په خمیر کې یعنی ډي ان اي کې دي دلته دغه سوال پیدا کیږي چې شاهد انور په خپل باندې هم یو پښتون دی دغه په ډي ان اي کې هم دغه دوکا فراډ او د یو بل ته نقصان ورکول دي نو د دې په جواب کې هغه وایي چې خبره د تربیت هم ده چې کور کې د چا خطر تربیت وشي نو بیا دغه عادتونه د هغه نه وزي یو ویلاګر د دوی نه تاسو کوي چې کله پاکستانیان په بل ملک کار کوي نو هلته دوی دوکا فراډ نه کوي هغه ته معلومه وي چې دلته به تاسو سزا ملاويږي په جواب کې وایي چې ما په ډیټینشن سنټر کې شپږ میاشتې تیر کړې دي او هلته هم پاکستانیانو کله سیل ټیکس غلا کولو کله به انکم ټیکس نه ورکولو او کله به خپل خزي وهله زه د یو څوکیدار زوی یم او پلار زما خطر تربیت کړی دی دی وایي چې په پښتنو کې غریبي تر ټولو غټ پیغور دی او صرف زه غریبي خپه کړی وم د سواد د جنگ حالات هم ډیر زیات سخت وو دا شاهد انور په یوټیوب باندې لکونه او دغه شان په ټیک ټاک باندې هم لکونه سبسکرایبر او فالوورز دي بعضی خلک وایي چې شاهد انور یو دوکاباز فراډي انسان دی خو بعضی خلک وایي چې شاهد انور یو تکړه نر او بهادر ځوان دی یو ویلاګر وجاهت د دوی سره په امریکا کې 2 ورځې تیرې کړې دي هغه وایي چې د شاهد انور په امریکا کې کور گاډي کمپنیان او نوکران شته دي او د خپل نوکرانو دومره خیال ساتي چې کله ناروغ شي نو په خپل ورله دوايي وروړي او ورکوي دغه ویلاګر وجاهت د شاهد انور نه تاسو کوي چې تاسو ولې د خپل مال دولت شومنټ کوي او خلکو ته خای چې زما سره دومره مال حال دی شاهد انور په جواب کې وایي تر هغه پورې مال خوب ناراضي چې ما چاته سور خودل نیوي او په دې طریقه زه په خلکو کې د زده کړې جذبه راپورته کوم د مخکې وایي چې زه چاته هم مفت نه خایم ځکه چې د مفت سیز اهمیت نه وي شاهد انور وایي چې پاکستان خپل سیزونه جوړول شروع کړي او نور ملکونو ته لیګل شروع کړي او کاروبار له وده ورکړي نو د IMF نه د قرضو اخیستو ضرورت نشته خو پاکستان کوشش کوي هغه ولس پرمختګ ونکړي او مخ په وړاندې لاړ نشي ځکه خو پاکستان ایکس بندي انټرنیټ بندي او د ای کامرس لپاره قانون سازي نه کوي شاهد انور وایي چې چین د پاکستان ملګری ګاونډي ملک دی او ورس کې دنه چین ته سړی رسیدي شي او بیا هم راتلی شي امریکا ډیره زیاته لري دا پاکستان ور سره دومره کاروبار نه کوي څومره چې امریکا د چین سره کاروبار کوي شاهد انور وایي چې زه پاکستان ته نظم د خپل وطن د خلکو مرسته کول واړم چې سم ماته زده دي چې هغه دوی ته ورزده کما او دوی ته ګټه واخلي په اخر کې زه تاسو ته دا هم وایم چې ما په شاهد انور باندې دغه ویډیو ولې جوړ کړه دا غي دوه وجې دي یو وجه دا ده چې شاهد انور په حواله سره خلک معلومات اخیستل غواړي ځکه چې هغه خلک فالو کوي او خلک ګوري او خوخایي دویمه وجه دا ده څوک د شاهد انور لهجه ډیره زیاته سخت ده خو بل طرف ته هغه مهنت ډیر زیات کوي خپل کار سره کار لري خپل روزګار لا وده ورکوي په کوم باندې زور لا ډاډ ورکوم په نننی دغه ویډیو کې هم دومره تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل ز ذاکر الله یما په نننی دغه ویډیو کې دومره معلومات کچې تاسو هم د شاهد انور په حواله سره سوال غواړئ نو بالکل تاسو په کمنټس کې لیکلی شئ په بل ویډیو کې بیا حاضر یو تر هغه وخت پورې د الله په امان